دنیا کې چې کله زندگی تیری دی به سوچ کوي دی به فکر کوي دی به خپل څلور وړه طرف ته سوچ کوي خی طرف ته به ګوري ګڅ طرف ته به ګوري مخې طرف ته به سوچ کوي ورستو طرف ته به سوچ کوي کنه شیطان خو الله پاک ته قسم خوړلی دی شیطان چې کله الله پاک د جنت نه راوویستلو نو د شیطان چې دی یو قسم وخوړلو چې ای پروردګاره زه خو تا چې دی نو لعنتي کړمه زه د خپل رحمت نه لرې ایستلمه د خپل نظر د رحمت نه دې وغورځولمه خو ما ته مهلت راکه الله ویل تا ته مهلت شو چې مهلت شو نو د یو قسم وخوړلو وای زه به ستا دا بندگان ټول په ټوله ګمراه کوم مګر هغه کسان چې کوم ستا تابعداري او زه به دیو ته په څلور طرفه باندې راځم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین دا به زه څلور واړه طرف نه په ګیره کې والم نو انسان د شیطان د گرفت نه دا په یو حالت کې چې نو دی خلاص نه دی نجات ورته نشته دی گیر دی خدای به د الله په فضل سره د الله په فضل سره به دی چې دی نو کامیابی حاصلی د الله په فضل سره به د انسان خپل مقصد ته رسیږي او دی به د الله اطاعت کوي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما په دنیا کې دا دو قسم مخلوقات انسانان او پیریان دا ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دي دا ما د خپل اطاعت د پاره پیدا کړی دي دا ما د خپل معرفت د پاره پیدا کړی دي او دا ما د خپل وحدانیت د پاره پیدا کړی دي چې په دنیا کې دی ما او پیژني او زما چې دی نو نور خلکو سره زما سو کې تعارف وکي نور خلکو سره زما سو کې تعارف وکي نور خلکو سره زما معرفت ورته بیان کی او نور خلکو ته چې دی نو زما وحدانیت بیان کی چې زه په خپلم پزله کې زما د وحدانیت وساتي او نور خلکو ته هم چې دی نو زما د وحدانیت خبرې نو زما عزتمندو واحد دقه یو خبره ده چې انسان نه په خوراک باندې اشرف المخلوقات دی نه انسان چې دی نو په ډېر سکاک سره اشرف المخلوقات دی نه انسان چې دی نو په ډېر عمر سره اشرف المخلوقات دی د دې د اشرف المخلوقات دپاره الله پاک یو خبره کړې ده چې هغه د الله سره واسطه د الله معرفت د خپل زړه ته کوزول الله پیژندل چې الله کوم ذات دی او بیا د دې نه پس چې دی نو خپل ځان پیژندل چې زه الله د څه لپاره پیدا کړی انسان دې په دې باندې سوچ وکړي ځان سره دی په دې خپل عقل باندې سوچ وکړي او د خپل ګریوان کې دې سر ښکته کړي هر یو انسان تبا بیا خپل چې دی نو مرتبه معلومه شي نن زمونږ استادو نه خپله مرتبه هیره ده